بیا ته ښه راغلاست. هیله لرو جوړ او د صحت پر جامه مو راته سمبالاستئ. موږ راغلي یو نن چکر ته د پاکیزه شریخ خپلمنځی ته. دلته موږ سره یو ځوان ولاړ دی، دې سره به مرکه وکړو. مننه ورور ته ښه یې د خیر کلالي ده خیر اوسې څنګه یاست د کاروبار سره خوشحاله اوسې روزان د الله فضل دی ژوند شو. پسې استاد محترم دې موسم کې څنګه دی شریخ بازار څنګه شریخ خو بازار خو ماشاءالله کامه کې نن سبا ډېر تېز روان دی. اگر که سیزن نه خو د نور په پرتله باندې زموږ بازار لږ نه او ډېر د کوم ځای نه زیاتره مشتریان راځي؟ دلته خو موږ ته د مختلفو ولایتونو مشتریان راځي او بالخصوص د جمعې په ورځ خو بیا زموږ ډېر مشتریان د ننګرهار نه راځي. موسم کې ډېر مشتریان راځي. مشتریان خو موږ ته بالخصوص دغه اوړي کې ډېر زیات راځي. او دې جدي میاشت کې دې یخني کې دې وخت کې شریخ څنګه ده مشتریان یې ډېر ده نه ده؟ جدي میاشت کې هم خلک وي. دا اوس هم ماشاءالله چې دی زموږ د ورځې تعداد ډېر زیات دی د شریخ. نصرت صاحب څه ډالۍ لرې لیدونکو ته؟ ډالۍ خو مې ورکوټی غوندې بیت دی د مور په باره کې وایي غږ چې راته وکړي را ژوندی شمه او مور یې د اواز نه دې لوګی شمه. واه واه ډېر عالي. زه به درته یو شعر ډالۍ کوم. عاشقي د غم زانګو ده که څوک پوه شي. عاشقي د غم زانګو ده که څوک پوه شي، ګوره ژوند د څو شېبو ده که څوک پوه شي. هر انسان لیلي مجنون نشي کېدلی، محبت په زارو ده که څوک پوه شي. وروره تا نه نړۍ مننه. ستاسو نه م ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. د نن ورځې خپرونه بیا چې زه بلال رحیمي او زما اشنا همکار همایون وفا ستاسو په حضور کې حاضرېږو. خدای پامان.